السلام علیکم دوستانو خراغلاست زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. امید لرم دوستانو چې ټول بروغ جوړي. دوستانو که چیرته تاسو ته په فیسبوک میسنجر کې څوک وایس میسیج راولیږي یا وایس تاسو ته راولیږي او تاسو غواړئ چې هغه وایس ځان لپاره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د وایس په شکل باندې یا د غږ په شکل باندې تاسو هغه ځان سره ډاونلوډ کړئ او وی ساتئ. نو دوستانو په خپله فیسبوک میسنجر کې دغسې کوم طریقه نشته دی چې تاسو هغه وایس ډاونلوډ کړئ. خو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو سره داسې یو طریقه شریکوم چې تاسو ډیر په اسانۍ سره وشئ کړلی چې د میسنجر هر یو وایس میسیج د ځان سره ډیر په اسانۍ سره او ډیر په کم وخت کې را ډاونلوډ کړئ. خو مخکې له دې نه دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف باندې لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه دوستانو که چیرې تاسو دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو زموږ فیسبوک پیج ځان سره لایک کړئ او موږ فالو کړئ تر څو دغسې نور ښایسته او زبردستې معلوماتي ویډیوګانې موږ تاسو ته جوړې کړو. وګورئ دوستانو زه راغلم فیسبوک میسنجر ته او دلته کې دغه یو چټ ما راخلاص کې او دغه وګورئ دوستانو دې کس ته ما هم وایس میسیج لیږلی او دې بیرته ماته جواب را لیږلی دی. که چیرته دوستانو دغه لاندې دې کس چې ماته د وایس را لیږلی زه وغواړم چې را ډاونلوډ یې کړم نو خپله په فیسبوک میسنجر کې هیڅ کومه طریقه نشته چې تاسو را ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره دوستانو تاسو ته څه کول پکار دي؟ ډیر اسانه دوستانو. تاسو سره به خامخا ستاسو په موبایل کې ګوګل کروم وي، تاسو به لاړ شئ کروم براوسر به راخلاص کړئ او بیا به راشي دوستانو سرچ برخې ته. په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ فیسبوک او بیا به سرچ کړئ. دلته وګورئ دوستانو دغه اول نمبر د فیسبوک ویب سایټ ادرس دی، تاسو به دا راخلاص کړئ داسې. کله چې تاسو د فیسبوک ویب سایټ ته راغلی دلته به دوستانو تاسو خپل موجوده فیسبوک ورته لاګین کړئ. لکه زه دلته راځم دوستانو دا زما موجوده فیسبوک دی. نو دلته وګورئ دوستانو موږ د کروم لارې نه خپل فیسبوک ته لاګین شو. اوس به راشي دغلته د 3 ډاټس ته او دې ځای نه به تاسو ډیسکټاپ سایډ انتخاب کړئ. کله چې دې نه دوستانو ډیسکټاپ سایډ انتخاب کې اوس به بره داسې راشي او دلته وګورئ تاسو میسنجر آیکن درکړی دی. میسنجر آیکن باندې به داسې کلیک وکړئ او دلته وګورئ دوستانو اومغه کسان چې هلته تاسو سره په فیسبوک میسنجر کې دي اومغه چیټس یا اومغه کسان دلته هم تاسو سره شته دي. لکه زه دلته دوستانو د اول نمبر کس را خلاصوم او اومغه وایس چې دلته ماته رالیږلی دوستانو هغه وګورئ زه دې نه اوس ډاونلوډوم او تاسو سره طریقه شریکوم چې تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ. نو دلته لاندې وګورئ دوستانو دا وایس ما سره راغلی دا وګورئ او ماغه دواړه وایس چې ماغه کس ته هم لیږلي او هغې بیرته ماته جواب راکړی دی. دلته به دوستانو تاسو د 3 ډاټ باندې داسې کلیک وکړئ او دلته وګورئ دوستانو بالکل تاسو څه درکوئ ډاونلوډ آپشن درکوئ. ډاونلوډ باندې به داسې کلیک وکړئ او بیا به ډاونلوډ باندې داسې کلیک وکړئ. دوستانو دغه وایس زموږ سره را ډاونلوډ شو. اوس د تاسو سره په کومه ساحه کې په موبایل کې ثبت وي دې لپاره به دوستانو تاسو لاړ شئ موبایل کې خپل مای فایل برخې ته مای فایل به راخلاص کړئ بیا به انټرنل سټوریج ته ورشئ او بیا به ډاونلوډ ته ورشئ. دلته وګورئ دوستانو آډیو کلیپ په نوم باندې یو فایل زما سره راغلی. که چیرته بې زه کلیک وکړم اوماغه وایس دی کوم چې موږ د فیسبوک میسنجر نه ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. لږ وګورئ دوستانو زه تاسو ته دا پلی کوم هم. او اوس وګورئ دوستانو همدا زه تاسو په فیسبوک میسنجر کې هم پلی کوم چې هماغه وایس دی که نه. زه راځم دوستانو دلته فیسبوک میسنجر ته او دا وایس له دې نه هم تاسو ته لږ پلی کوم. نو په دغه طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې فیسبوک میسنجر نه وایس کلیپس یا وایس میسیج ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم خامخا څه نه څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ تر څو هغوی ترې نه هم ګټه واخلي. او دوستانو مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ که تر اوسه هم نه سبسکرایب کړی او کوم دغه ویډیو دوستانو تاسو په فیسبوک کې ګورئ په فیسبوک کې زموږ پیج یا صفحه فالو کړئ او ویډیو لپاره یو لایک هم ضروری دی. ښه وخت، الله پامان.